د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. طالب چرواکی وایي بدخشان کې د عملیاتو پر مهال 38 مخالفین وژل شوي. د بدخشان لپاره د طالبانو چرواکی دا کوي په تیره یوه اونۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال د دوی په ټکو 38 بغاوت کوونکي وژل شوي او 78 تنه نور یې نیول شوي دي. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی د بدخشان د اطلاعات او فرهنګ د رئیس معز الدین احمدي په وینا خبر ورکړی چې دغو عملیاتو کې 3 طالبان هم وژل شوي او 15 تنه یې ټپیان شوي دي. په وروستیو کې له بدخشان د مقاومت جبهې د غړو او طالبانو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکول کېدل. د دې جبهې ویان سبقت احمدي د جمعې نه وخته په ټویټر کې ادعا وکړه چې طالبانو د دې جبهې ځینې غړي او ملکیان تر نیولو وروسته په ډزو وژلي دي. دواړو لوریو زیات مهال د یو بل د مرګ ژوبلې ادعاوې کړې دي. او د طالبانو ملاتړی او د پوهنتون استاد د امریکا ته د ننوتو پر مهال نیول شوی. فیض محمد ځلاند چې د کابل پوهنتون یو استاد دی وایي د اکتوبر په لومړیو کې امریکا ته د ننوتو پر مهال ونیول شو. نوموړی طالب مشرانو سره د اړیکو په تور نیول شوی و او 4 ورځې په بند کې تېرې کړې دي. فیض محمد ځلاند پر خپله ټویټپاڼه لیکلي چې د اکتوبر په لومړیو کې د واشنګټن په دلاس هوایي ډګر کې له دې امله ونیول شو چې د انس حقاني او طالبانو د نورو مشرانو د اړیکو شمیرې په موبایل کې لیدل شوې وې. ښاغلی ځلاند چې اوس بیرته کابل ته راستون شوی پر خپل ټویټر لیکلي د اکتوبر له لومړۍ تر 6 نیټې د یوې امریکایي رسنۍ له لوري ورته بلنه ورکړل شوې وه چې غوښتل یې د تېر یو کال راهیسې افغانستان کې د رامنځته شویو بدلونونو په اړه مستند فلم جوړ کړي. هغه لیکلي چې واشنګټن کې د دلاس هوایي ډګر پولیسو دراولی او ورته ویلي دي چې په ټلیفون کې د انس حقاني د اړیکې شمیرې ده او هغه یو ترهګر دی. ځلاند وایي ما ورته زیاته کړه چې زه د سولې فعال یم او انس حقاني دوحه کې د طالبانو د سولې پلاوي غړی و. له انس سربیره زه د لسګونو نورو طالب مشرانو ورونو د اړیکو شمیرې لرم. انس حقاني د طالبانو د حکومت د اوسني کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني ورور دی چې د امریکا د فدرالي پولیسو لخوا تر جدي څار لاندې دی. درنو لیدونکو له ملتیا مننه.